ځلې ټک په مخه ولاړ یم ته راسه بیا به سره ووینو بس بیا به دواړه ورشو خدای دې خیر کړي مړه نه سرچپړو نه سرچپړو څه کالیار خو نه درځه ورکړه یا زوی لیار نه ده راځه بیا خیر و خیر دغه دی زویه چې زما یو ځوان زوی وي خوارۍ سړی نه هغه مار وکړه اوس زما زوی ته علاج پروت دی یوازې خدای دې نه لري اوس به عاجزه اکا یو خبره درته کوم مار غټ وي که کوچنی وي زوی غټ کوچنی نو زه څه خبر یم ما خو نه دی لیدلی په سترګو خو مې مار نه دی د مار څرنګه سترګې وي یا مار مې نه دی لیدلی منه د نیش والا وي که د غاښو والا وي اکا یا زوی مار ما نه دی لیدلی په خپلو سترګو ښه نو ژړ وي که خړ وي یا مار چې مې لیدلی نه دی وروره نو زه په خړ په ژړ څه خبر نو تا څنګه نه دی لیدلی څرنګه د کوم ماډل وي زویه الله رب العزت دا دنیا مې کتلې ده دا سترګې سړی نه وي فسخان وایي په دغه عمر فسخان پر که د شوټې له واسه کږه کار خواري مې له لاسه نه کړ نو خو خواري وکړه خو یو ژوند کوه لګیا سه خواري وکړه په ښه لاره روانې خلکو ستا لپاره ګټلي په دا رنګه یې ډېره واستې زویه دا د خوارۍ مشوره مه راکوه بیا زه په نه پوهېږم په خواري زه نه پوهېږم بیا به ناجوړه یم بیا به دا زما په خواري شی نه جوړېږي په 1000 روپۍ به علاج پر چوري باندې په 1000 روپۍ ستن د یوه ستن هی او زما به مزدوري په خواري کېږي ګشه پر تیار ځینې سوي یاستې یعنې که د شی له وسه کېږي وروره ټیک کنې دا لیار بس معاف کړه ځه معاف کړه ټیم راباندې دنیا زاری مخلوق شپین ژیره خواره کې بس خند وهي څه یې کوې ورپېښېږي به بس دغه رنګ یې که کول ورپېښېږي خدای د لوګي نه مې مړ کې خو سوالګر مې نه کې د خپله دره راله راکه در په در مې نه کې خدای د لوګي نه مې مړ کې خو سوالګر مې نه کې خدای د لوګي نه مې مړ کې یا پروردګاره پر څه وطنو را وګرځېدم په څنګه خلکو سره مخامخ شوم یا الله زما په مجبوري خو ته خبر یې دغه مخلوق اوس په ما په لنډې وي پسخند په راوي دا سړی وي اوس څنګه پسخند یې په راواهی یا الله و دغه سړي ته الله رب العزت ته په دې سپرکۍ لنډه وخورې په دغه سپرکۍ لنډه یې وخورې چې څوک یې د فریاد اورېدو یې سړی یې نیسي یا الله یا الله که به زما په خوله کې یو څه وي دا سړی په لنډه وخورې وعلیکم السلام محمد خان څنګه یې څنګه خیر سلامت یې جوړ یې شکر ته څنګه یې څنګه بیماري ده څنګه ده پښه ده څنګه بس د ښه ده نه بس په دغه ځای مې غږ پرې کړ ډاکټر ویل دا خرابه شوې ده بیا ته نسم استاد څه غټه باچي ده باچي ده بس سلاد واسه دی په ارمان یې راځه سلاد د نور شکر به منې کښلی توفیق درکړي تا خلک زیرول تا خلک ازارول ما نه څوک زیر کړی دی کوم یو مې زیر کړی ډېر ازارې وې نه مې زیر کړی سړی څنګه نه دې ازار کړی دا هلته یو وخت زه ولاړ دا ازوي خاص دا ازوي ما درته ولاړ ولمه دلته یو سپین ږیري سره تا پسخنونه د کول خبرې د ورسره کولې خاص دا ازوي هغه د یاد ما کله سپین ږیري هغه څه په خاص د ازوي څه ما یې وزریاز چې څوک پیمانه نشي
زما د لاس په ژوندون چې څوک پیمانه نشي چې نه جوړېږي په دارو هغه پر هر من کې اصل درته ولیاړو بس دوه راته کومه بد خان چای راسره کوي یا چاینل سره شنیان به راوځي مطلق به کوم چای به راړي چاینل زه کوم ستا ته د الله پاک بس دوه راته کوه زیاته خیدي اوس هم پر صبر هم وکړه شکر هم وکړه توبه وکړه اوس هم توبه وکړه بیا به زه ستا بندګان نه زه ستا بندګان به بیا زه نه کنځم